Early this morning, a huge earthquake under the sea, the seventh most powerful ever recorded. Nepal has been rocked by a 7.9 magnitude earthquake, bringing down historic buildings and sparking avalanches on Mount Everest. There are fears that hundreds of people have been killed by a vast torrent of water. We lost everything. Did you lose members of your family? Yes. My mom and my brothers and whole villages, and they lost everybody. They lost their families, and no one has nothing. Now we have nothing. کله کله سړی ګناونه کوي او د الله او د الله د پیغمبر په مخالفت کې داسې یو حد ته ورسیږي او داسې یو درجې ته ورسیږي او زړه کې اومدک احساس دی او زړه کې اومدک خبره ده رب غفور الرحیم ذات دی رب بخون کے مہربان ذات تے رب وئی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یو طرف تا کذب بخون کے مہربان ذاتم نو بل طرف تا زما عذابم ډیر سخت دے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان تعذبهم فانهم عبادک، اے زما ربا کت دوی تا عذاب ورکے نستا بندیان دی تانا سوک تپوس کولو والا نشتا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او کتب بخنکے دوی تا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نتا غالب و با حکمت ذاتے پر یہ کستا خپل حکمتو ندی نور تا عذابم ورکولے شے تانا سوک تپوس کولو والا نشتا ان تعذبهم فإنهم عبادو. اللہ رب العزت فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. دا سمر عذابون چندن خکاری اما دا عذابون تذکرہ کڑی وطا استا چی سور انعام آیات پڑی باندے گوا دے چا اللہ وی زب سلور قسم عذابو نرا لے گم کلب عذاب دا بر نرا ولم کلب عذاب دا خکت نرا ولم کلب عذاب پدی صورت کی چی تاسو با یو بلکہ ڈلے ڈلے شے او اختلافات بسی واشی او دغرنگی کل عذاب پدی صورت کی بھئی چی تاسو دا یو بل دشمنان بہو گرزی گے. رب دا سلور قسم عذابون سور انعام کی ذکر کری دی. عزیزانو مقصد دا طول خبرو دا عذاب کرازی کاغذ زلزلہ دا کاغذ طوفان دے کاغذ سیلاب دے کاغذ غلط بادشاہ مسلط کول دی کاغذ دشمن مسلط کی دل دی کاغذ اولاد نافرمان کی دل دی کاغذ نوکران نافرمان کی دل دی کاغذ خپل مابین کے اختلافات و دشمنے سیوا کی دل دی. عزیزانو دا ټول زمون د خپل اعمالو نتیجه ده. اگرچہ د رب مهربانی ډیره زیاته ده ډیره زیاته مهربانی ده د رب وسعت ربی کل شیء رحمه رسیدلې ده رب زما هر یو شیتا په اعتبار د مهربانتیا باندې زما د رب رحم او کرم او مهربانتیا داغې نه یو شی خالی نه ده. هر شیته د رب احسان او د رب نعمتونه او د رب مهربانتیا رسیدلې ده. خو کله کله عذاب کرازی نو دا موت آتا یو جلک اخودے شی چی انسانا زان کانٹرول کا زکا تبی کانٹرول شوے او تب بلبل طرف باندے روان شوے. یو ذات دا سشتا چاگتا کانٹرول کولے شی لہذا موتا لکاشن را کی موتا لخبرداری را کی چھ انسان ویخشا سمشا خپل معاملات اغا برابر کا دمر سرکشو کی مزیاتی گا کل کل عذاب راولی زلزل راولی طوفان راولی سیلاب راولی دا زموستاسو دا خبردارے دا پارا
خو بلې غاړې ته انسان که ځان ته سوچ وکړي نن مونږ دومره ډیټ شوي یو او مونږ د رب په مخالفت کې داسې یو حد ته رسېدلي یو که عذاب راشي نو د عذاب په وخت کې په ژبه باندې استغفار نه راځي. عزیزانو عذاب ته سپک کتل نه دي پکار. دا عذاب خو موت ته یو یاد دهانی راکوي چې رب سره معامله ټیک کا. زویم دا عذاب هم د رب احسان وګڼه ځکه که عذاب نه راتلو نو موت به شاید چې سرکشو کې یو داسې حد ته رسېدلی وي چې بیا انتظار د دې خبرې وي چې اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. خدا کو کله کله لږ ډېر عذاب راشي نو موت ته یاد دهاندي راکي چې اے بنده سم شه توبه وباسه شاید چې توفیق د توبې ملو شي. ځکه قرآن وایي لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون.